د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، محمد حنیف مختار یم. یو ځل بیا درته په یوې بلې ځانګړې خپرونې کې هرکلی او ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو، موږ نن بند سلطان ته راغلي. دغه بند چې تاسو یې په تصویر کې وینئ، دلته معمولا د غزني او میدان وردګو او د هیواد له نورو سیمو څخه خلک د سیل او تفریح لپاره راځي. دوی دلته هغه د خوښۍ ورځې لکه د اختر او جمعې او رخصتي یا نورو د جشنونو ورځې دلته له خپلو ملګرو سره د سیل او بانډار لپاره راځي. دغه سیمه که څه هم ډېره شنه ساحه نه لري، ولې هغه اوبو او طبیعي جوړښت یې د انسان روح ته سکون وربخي او دلته یو ډول د خوښۍ احساس کوي. موږ دلته نن راغلي تر څو هغه خلک چې دلته راځي له دوی سره مرکې ولرو، او سږکال خو خوشبختانه بارانونه هم ډېر دي، بند هم ډک ده، نورې اوبه هم ورته را روانې دي. نو د دوی هغه د خلکو احساس وپوښتو چې دوی دلته کومو وختونو کې راځي او څومره د خوښۍ احساس کوي. نو تاسو که غواړئ دا خپرونه راسره وګورئ، تر پایه ملتیا وکړئ او له موږ سره پاتې شئ. رنگ او خراب مشه د بلې جګړې ښکار مشه، وطن خوار مشه، کمین کمین چاپا چاپا بمبار بمبار مشه، وطن خوار مشه، وطن خوار مشه. رنگ او خراب مشه د بلې جګړې ښکار مشه، وطن خوار مشه، کمین کمین چاپا چاپا بمبار بمبار مشه، وطن خوار مشه، وطن خوار مشه. غویر قومونه دی ټول پوی وټغر ټول شام، غویر قومونه دی ټول پوی وټغر ټول شام. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. دلته یو بل ځوان ده، دوی دغه بند ته راغلي، له دوی سره مرکه لرو. سلامونه وروره، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم مې محمد خالد دی، تخلص مې ابراهیمي دی، د میدان وردګ ولایت د جلگې ولسوالۍ د رشید کلي څخه راغلی یم. نو څه احساس درته پیدا شو دغه بند ته؟ څه وختني راغلي یاست؟ نن راغلي یاست؟ تېره ورځ راغلي یاست؟ تېره ورځ راغللو، بیا دلته ملګري وو، نو د هغې سره مې شپه وکړله. نو واقعیت چې خوندور بند دی او ملګرو به اکثره وخت غورې کولې او صفت به یې کولو. نو بالاخره موږ هم وویل چې یو چکر به وویو، منظره به وکړو، دا بند به ووینو چې څه رقم بند دی. یعنې پخوا دغه بند تاسو نه و لیدلی؟ نه، تېر وخت کې نه وم راغلی. نو واقعیت چې خوندور بند دی او ډېر د منظرې ځای دی، خوشحاله شولو په لیدلو باندې. دغه ساحه څنګه وه؟ تاسو ته طبعا نوې تاسو نوې ولیده او نوې راغلی، له ملګرو سره راغلی. څنګه وه دغه ورځ؟ هم څنګه وه؟ ساعت هم تېر شو که نه؟ واقعیت چې ډېره منظره مو وکړله، ډېر خوندور ځای و. نو زه خپله ډېرو ځایو کې ګرځېدلی یم، ډېرو بندو ته تللی یم. نو واقعیت چې دم ډېر خوندور بند دی او ډېره منظره لري. طبعا دلته ډېرو سیمو خلک راغلي دي، تاسو به نورو سیمو خلک هم لیدلي، تاسو له سیمې نور خلک هم راځي، له نورو سیمو هم؟ واقعیت د ډېرو ولایتونه خلک راځي، د ولسوالیو نه خلک راځي، منظرې لپاره، د چکر دپاره مېلې کوي. نو موږ هم داسې چکري راغلو، موږ ته چې منظره وکړو. څه شی درته په زړه پورې و په دغه سیمه کې؟ داسې هغه شی چې تا ته ډېر خوند درکړو او ډېر درته جالب و؟ یاره واقعیتا نو هر شی داسې جالب و. نو ډېر خوند یې چې راکړو، دغه کښتیو یې خوند راکړو او ډېرې ښې شنې اوبه یې دي. نو ډېر رقم قسم و قسم خلک راغلي دي. نو ډېر خوندور ځای دی. غوښتنه دې څه ده له خلکو، له دولت نه؟ نو د دولت نه همدا غوښتنه ده چې خوندور بند دی او ښه ځای دی، ښې اوبه یې دي. نو د برق غوښتنه هم ده چې دلته یو خوندور برق جوړ شوی وای او دغو ټولې ولسوالۍ ته به دلته دو ځایونه برق ورکړل شي. ډېره زیاته مننه. غویر قومونه دی ټول پوی وټغر ټول شام، غویر قومونه دی ټول
ټغر راټول شه. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، دلته موږ د بند یوې بلې څنډې ته راغلي. دلته یو شمېر ځوانان ناست دي، دوی هم دلته د بند ته د تفریح لپاره راغلي. له دوی سره مرکه لرو چې دوی څه وختنۍ راغلي دي او دلته ورځ یې څرنګه وه. سلامونه، ستړي مه شئ حاجي صاحب. مننه ماشی، خوب هستی؟ بخیر؟ قراری صحتن خوبه؟ بخیر هستین؟ سلامت باشی، زنده باشی برادر. تشکر. میشه خود معرفی کنی، آن ولایت معرفی کنی، از کجا آمدین؟ بله تشکر. اولا یک تشکر و جهان سپاس از تلویزیون ملی که از ما خواستن که یک مصاحبه بدین درباره از اینکه چی کار آمدین امروز اینجا، برای چی آمدین. دیگه ما از منطقه نوآباد شهر ولایت غزنی هستیم. نام من محمد داود وکیلی است. آقای اکبری بچه کاکایم است. آقای یاوری از اندوالا است. دیگه آقای ایساق بابایی هم اندوالا است، هم بچه کاکایم است. آقای محمد رضا انوری. دیگه امروز امسال که خدا را هزار بار شکر که بارندگی زیاد بودن در فصل بهار. باز ما امروز غنیمت شمردیم، یک فرصت، یک زمینه برای ما مساعد شد. دیگه بارندگی نبود. امروز گفتیم بریم در یک بند سلطان محمود غزنوی بشینیم قصه کنیم. دیگه نمیت شد که امروز آمدیم دیگه گفتیم یک میله داشته باشیم. چه قسمی است امروز؟ چه قسم گذشت از ساحه، از بند لذت بردین نبود؟ خب تشکر. اولا خب ما تازه رسیدیم، حدودا 10-15 دقیقه بیشتر نمیشه که ما اینجا رسیدیم. خب قبلا ما سالهای قبل هم اینجا آمدیم، حدودا 3-4 دفعه پیش از این آمدیم. دو زمانی که ما آمدیم خب امکانات نبود، امال هم گرچند اونطور امکاناتی که باید باشن نیست. خب یکی 2-3 تانه از زمین قایق اضافه شده. باز ما از دولت دیر خواهش دارم، از دولت میخواهیم که اینمی بند جای تفریح است برای مردم غزنی. اول که یک مقدار امکاناتی، رستورانی، یک درختی، سبزی، چهار اطرافی اگر بتونه امی امکانات فراهم کنه، هم به نفع مردم، هم به نفع زمین دولت. دویم دیگه این سرک از یک است، بسیار سرکش استاندارد نیه، خامه. از دولت خواهش نمی که نمیر یک توجه جدی داشته باشه که نمی سرک از این اگر پخته کنه، هم برای مردم خوبه، هم برای دولت هم یک منبع عایداتی میشه. بالکل. همینجا که آمدین شما چیزا آوردین برای نان خوردن، به خاطر که ما شما تا روز همینجا میگذارین. این چیزا با خود آوردیم از غزنی یا همینجا جای خریدین؟ اگرچند ما قبلا اینجا که آمده بودیم کدام کانتینی، کدام دکانی چیزی نبودن. آل فضل خدا یک دانه رو من که تیر شدم، یک دانه رو دیدم که اینجا یک دکان باز شده. امی احتیاجی اولیه امی کسایی که میش تفریح مایا اینمی را پوره میتونه. اما ما چون خبر نداشتیم، ما از خود شهر غزنی آوردیم دیگه. ایساق بابایی اندوال ما میشه، یک آشپز بسیار زبردست و ماهری هم است دیگه. از این تقاضا کردیم تو امیره برای ما یک 2 پیازه درست که ما اینجا بشینیم زمین نزدیک قصه مونیم، یک نان چاشت هم خوب باید بخوریم. ما دیگه شما دیگه قدمای شما بالا چشما دیگه میشینیم و نه. چه قسمی است از درا در اینجا؟ خو کدام مشکلی امنیتی خو نیست؟ از امنیت راضی هستین؟ خب فضل خدا دیگه امنیت خو برقراره. کدام ما که از اونجا تا اینجا آمدیم حدوداً 1-1.5 ساعت میشه، هیچ کدام ناامنی در دمیرا نبود. اینجا فضل خدا امنیت برقراره دیگه، از نگاه امنیتی هیچ مشکلی نداره دیگه. فقط بعضی کم و کاستی هایی که در این بند، در این زیبایی بند آب فریمان است، بعضی کم و کاستی هایی است که باید دولت در این قسمت یک مقدار توجه جدی داشته باشه که یک مقدار سرش کار کنه دیگه. از نگاه امنیتی فضل خدا کدام مشکلی وجود نداره. از سرمایه‌دارا، از تاجرای ملی چه خواستایی داری؟ مثلا در اینجا سرمایه گذاری کنه، هتل جور کنه، چیزای دیگه بیاره؟ خب در قسمت آبادانی، در قسمت سرسبزی بنده ها، در قسمت تفریحگاه ها تنها این متوجه دولت نمیشه، متوجه تاجرای ما، متوجه سرمایه‌دارای ما میشه که اونا دست به دست هم داده اینمی وطن آباد کنه، اینمی را سرمایه گذاری کنه از بابت کشتی، از بابت رستوران، وسایل بازی، تفریح برای بچه های خردسال، هتل بزنه دیگه. اینمی تقاضا رو ما از امی تجارای محترم، از امی سرمایه گذارای محترم داره.
ډېره زیاته مننه کور خواهش لکه شلیدلی ګریوان بیا چرته تر تار مشه وطن خوار مشه لکه شلیدلی ګریوان بیا چرته تر تار مشه وطن خوار مشه رنګ او خراب مشه د بلې جګړې ښکار مشه وطن خوار هم ستړي مه شئ دا د بندي سلطان هغه اوبو منځ ده کومې چې دلته ډنډ ولاړ دي دلته تقریبا د مسؤلینو په وینا چې تر 50-60 متره پورې اوس مهال دلته اوبه ولاړې دي د دغه کښتیو مسؤل دلته د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې کښتۍ راوړي دي او دلته خلک میلې لپاره کوم کسان چې راځي په دغو کښتیو کې سپریږي دغه اوبو منځ ته راځي موږ دغه کښتیو له مسؤل یا هغه څوک چې د دغه کښتیو هغه مسؤلیت په غاړه لري له هغو سره مرکه لرو. سلامونه وروره ستړي مه شئ لومړی مو ځان راوپېژنئ. زه وحیدالله یم د وردګ ولایت د جغتو د ولسوالۍ قلمنار د کلي اوسېدونکی یم. ډېره زیاته مننه. که د اول دغه دنده راته وایي دلته په دغه بند کې ستا دنده څه ده؟ دنده دلته دغه ده چې دغه کښتیو د دغو هغه مسؤلیت د ما په غاړه دی. زه یم د وزارت اطلاعات فرهنګ روړي او مسؤل یې زه یم د دغو شیانو. راته ووایاستئ په کومو ورځو کې خلک دلته راځي او ډېر خلک په کومو ورځو کې راځي څرنګه؟ د اخترو په ورځ باندې خلک دلته زیات وي او د جمعې پنجشنبې په ورځ باندې خلک زیات وي او چهارشنبې شنبې سې شنبې چهارشنبې کوم فامیلي خلک چې دي هغه راځي هغه د خلک په هغو باندې دا عام خلک راځي. دلته یوازې ځوانان راځي که فامیلونه هم راځي؟ دلته فامیلونه هم راځي ځوانان هم راځي هر رقم خلک راځي د لرې لرې ولایتونه خلک راځي لغمان نه جلال آباد نه د هرات نه مزار نه دلته راځي. یوازې دغه کښتیو نه وراخوا دلته نور داسې د سیاحت لپاره کوم څه شته؟ داسې نور شی خو پلان نشته دي خو عریضې مې کړې خدای مهربانه دی چې کوم کار وشي. دغه کښتۍ څنګه دي؟ خلک یې خوښوي؟ خلک راضي دي ځینې خلک یې خوښوي ځکه چې د یو سرتېري شی دی هغه د هلته په هغه طرف کې د کښتۍ روانې دي. موږ ټیکس ورکوو واسکټونه ورکوو چې خلک محافظت وشي او څوک په اوبو کې ونه لوي او نور د دوبان محافظت هم اوس پلان د ما خپله د ما په غاړه دی چې څوک اوبو کې ونه لوي او څوک غرق نه شي څوک پرېږدمه نه چې څوک اوبو ته ځان واچوي. خدای مکړه که څوک دلته اوبو ته ولویږي بیا یې د راوښکلو څه هغه شته؟ تر ډېره حده موږ دا کوشش کوو چې په خپله باندې وباسو کله چې غرق شي هم مسؤلیت زموږ دی چې وباسو ځکه چې ریاستلي هم دي موږ د همدو منطقې خلک یو په واره واره باندې داسې کسان ریاستلي چې نیم ساعت بعد ژوندی شوی داسې کسان خو مړي وو هغه شیان خو هسې ډېر ریاستلي هغه د خدای پاک وبخي. څومره کښتۍ دي دلته اوس تاسو؟ دلته 6 دانې کښتۍ دي موږ. د یوې کښتۍ ټیکس مثلا د یوې کښتۍ ټیکس نفر په سر باندې 50 روپۍ دی د نیم ساعت لپاره. مثلا که یو نفر کې سپور شي 50 افغانۍ دی؟ که یو نفر کې سپور شي 50 افغانۍ. او که 3-4 نفره که 3-4 نفره بیا د نفر په سر 50 روپۍ دی 3 نفره دغونه اضافه اجازه نشته. 3 نفرو اجازه ده په دې؟ په دې کې 3 نفره یو وړوکی 2 دانه غټ کسان. په دغه اختر په شپو کې څنګه و خلک به ډېر کار وشو خو دغه څه وه چې خوشبختانه ډېر ښه بارانونه وو ډېر ښه وخت و د بارانو په خاطر باندې دلته داسې ځای نشته دی چې خلک یې کښېني او خلک یې پټ شي نو په دې خاطر باندې خلک راتلل او بیرته تلل کار دم روانه شو خو بیا هم شکر دی د الله فضل. داسې د دغه سیمې خلک یا مثلا کوم تجار داسې غوښتنه نه ده کړې چې دلته له دغو وراخوا ته نوره سرمایه‌ګذاري مو وکړي مثلا له دې نه لږ پرمختللې کښتۍ راوړي یا مثلا یو هوټل یا داسې یو ځای جوړ کړي تر څو پورې خلک سیاحت ته راځي او دلته هغه ورځ یې لا ښه تېره شي؟ د ما په خپله غوښتنه د خلکو نه هم دغه ده چې دلته یو داسې یو شی راشي چې یو هوټل جوړ شي دلته یو شی راشي. زه خپله کوشش کوم په د خپل ځان په مصرف باندې دلته بعضې شیان راوړم یو هوټلک یو شی جوړوم او خلکو نه هم دا خواهش کوم چې دلته یو شی راوړي او انشاءالله د دې پیسې به هم بې ځایه نه ځي هغو ته به هم یو کومک یو درآمد یو شی شي او خلکو دپاره به هم یو اسودګي شي تر دونه چې ښه شی وي ښه دی. له خلکو نه دې غوښتنه څه ده؟ دلته خو تاسو معمولا له خلکو سره کار ډېر ده او خلک دلته ډېر دلته راځي غوښتنه دې څه ده له خلکو نه له ځوانانو نه خلک چې دغه سیمې ته راځي دغه بند ته راځي؟ د خلکو نه مې د ټولو خلکو نه هم دغه خواهش دی په خواهش باندې زه نه وایم
او چې دې بند ته چې راځي اوبو ته د ځان نه اچوي چې خدای نخواسته غرق کېږي او مړ کېږي ځکه چې د خطر ځای دی د بند کې د اوبو کې دا نه چې زه وباسم ډېر خلک یې غرق کړي مړه شوي همداسې اوبازان یې ختم کړي نو د خلکو نه مې دا خواهش دی چې غرق نه کوو د خلکو مزاحمت ونه کوو او د خلکو ته صحیح سلوک وکړه شته همداسې کسان شته چې هر شی کو خو د دولت د خانه مې هم دغه خواهش دی چې د دو بند دپاره د یو څو کسان معلوم محافظین وي چې خلک جنګ کو خلک لس رقمه فیری کو د هغو مخنیوی هغه کسانو که موږ یې نشو کولی ځکه چې موږ نظامي نه یو سږکال خو الحمدلله بارانونه هم ډېر دي او بند ښه ډک ده تر اوسه پورې اوبه تړل شوي هم نه دي اوبه تړل شوي هم نه دي اوبه انشاءالله شته دي سږکال به که خیر وه تر ډېره وخته پورې او دا خواهش د دولت نه بیا هم کوم چې د دو بند ترمیم وکړه او دا بند تر اوسه پورې نیم ډک دی نیم نور پاتې دی چې دا بند ترمیم شي خلک د دو نه ښه استفاده وکړه اوس د دو نه خلک 3 میاشتې 4 میاشتې استفاده کړه نور بیا پس دغو دغه اوبه وچیږي کته خلکو ته نه رسي دا که بند جوړ شي اماده شي خپل سریزي ته ورسي انشاءالله خلک به د دونه ډېر استفاده وکړي خصوصا د غزني خلک یعنې اوس اوبه په دا اوس حال 3-4 میاشتې بعد دغه اوبه وچیږي او که همدغه اوبه وچیږي ځکه چې دا اوبه چې کومې چې ځینې وځي د پاسه بیا دا نه راځي دا کوز فصلو دپاره ځي او د پاسه بیا دا اوبه نه راځي یا دغه اوبه کمیږي دا اوبه خو بیا خوشحال کي په ساور دی جوزا په میاشت کې د غزني خلکو ته خوشحال کي چې هغه کښت غنم پې اوبه بیا بیرته تړل کېږي هغه د خوجمرۍ ولسوالۍ نه پاس دغه کسان دونه اوبه ځي کاته نه رسېږي د بند ترمیم لپاره داسې کومه وعده شوې ده غلي کسان غلي دي هغه یې کړي ده سروې یې کړې ده خو متاسفانه کار نه دی شروع شوی ډېره زیاته مننه کور مو تاسو نه دی مننه خیر ستا پر وګړو د خدای بیا تیار نه راولي ستا پر وګړو د خدای بیا تیار نه راولي ستا پر وګړو د خدای بیا تیار نه راولي نور بیا په سرو وینو سر لیک دی څه خبر مشه وطن خوار مشه نور بیا په سرو وینو سر لیک دی څه خبر درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ دلته یو بل قاري صاحب ولاړ ده دوی سره مرکه لرو سلامونه صاحب ستړي مشئ وعلیکم السلام ورحمت الله ستړي مشئ بخیر راغلی خیرت ته ډېره مننه نوم مو واخلئ د کوم ځای اوسېدونکي مولوي عتیق الله د خوږیاڼو ولسوالي اوس پیلان غزني مرکز کې اوسو ډېره زیاته مننه قاري صاحب راته ووایاستئ تاسو نن دغه ځای ته راغلي یاست بند سلطان ته او معمولا دلته نور خلک هم راغلي دي او د تفریح لپاره د چکر لپاره تاسو څنګه راغلي یاستئ او ملګري دي در سره بس موږ هم په دې مناسبت راغلي یو چې تفریح دپاره بعضې ملګري لرې ولایتونه هم راغلي و کندهار ولایت نه یوه خواست هم دغه و چې د عید ورځې دي تفریح ورځې دي نو موږ هم لاړ شو چکر ووهو تفریح دپاره او بس یو دغه تفریح وکړو څنګه وه ورځ هم ډېره ښه الحمدلله ډېر خوشحاله وو مېلمانه هم ډېر خوشحاله وو موږ هم ډېر خوشحاله یو الحمدلله ډېر د الله جل جلاله عظیم احسان دی چې موږ تاسې خپل ملک باندې یو دومره ترقي او الله جل جلاله یو عظیم امنیت راکړی د ارامي اطمینان سکون احساس کوو اوبه د ژوند لپاره یوه اړینه اړتیا ده او له اوبو سره ژوند تړلی دی دلته اوبه ډېرې دي بند تاسو دلته نن ورځ تېره کړه دغه ساحه دغه سیمه څه احساس درکوي دلته د اوبو شتون د بند ډکېده بس ډېر خوشحاله الله جل جلاله وایي آیات کې چې وجعلنا من الماء كل شيء حي موږ له اوبو نه هر شی ژوندي ګرځولي یعنې حیات په دنیا کې چې د هر شي حیات دی هغه په اوبو باندې عظیم نعمت الله جل جلاله دی نو ډېر خوشحاله ډېر احساس د خوشحالي کوو او د الله جل جلاله د عظیم نعمت شکریه ادا کوو چې الله جل جلاله هم ښه عید مو ښه ولمانځلی او ښه بارانونه وسوه چې دا د ملک آبادي په بارانو باندې د اوبو باندې ده او بیا مې آیات هم درته وویلې چې الله جل جلاله وایي چې موږ د هر شي حیات هر شی مو ژوندي ګرځولي په اوبو باندې مو ګرځولي قاري صاحب تاسو دا ساحه ولیده ډېره پراخه ساحه ده بنده ولې بدبختانه به ووایو دلته تر اوسه پورې پانګونه نه ده شوې هغه ډول چې مثلا د تفریح لپاره ځایونه جوړ شوي وای کښتۍ راوړل شوي وای نور دغسې هوټلونه یا نور هغه ځایونه جوړ شوي وای هغه نشته بدبختانه به ووایو
په تجارانو په ملي سوداګرو هغه خلکو دا سیمه نه ده لیدلې هغوی نه هم غوښتنه څه ده مثلا دا د پانګونې لپاره څومره یو مساعده زمینه لري اوله خبره خو دا ده چې که نه وي سوي تر اوسه پورې نو د امنیتي مشکلات به وو نو امنیت خو دومره عظیم نعمت دی چې ابراهیم علیه السلام وایي کله کعبه جوړه کړه دغسې غرو و شیلو کې وه تاریخ به تاسې کتلی هېڅ شی نه و بیا خدای تعالی ورته ویل چې ته د حج اعلان وکړه وایه الله چې حج ته خلک راشي دلته به دوی ژوند د زندګي و څه به خوري نو بیا د اول سوال ابراهیم علیه السلام دا وکړی چې خدای دغه ښار د امن ښار وګرځي نو تفاسیر وایي که چېرته له امنیت نه عظیم نعمت وای نو ابراهیم علیه السلام خو اولوالعزم انبیا ونه و نو هغه به د بل شي سوال کړی نو امنیت یو عظیم نعمت دی نو مخکې چې نه دی سوي نو غالبا همدغه مشکلات به ډېر نو آینده کې امید لرو چې راسي زموږ ملک تجاران راسي چې دا سرمایه بل ملک ته ونه باسي خپل ملک د یعنې سړی چې احساس ولري که په دغو الفاظو سره حدیث نه وي موجود خو معنا یې موجوده ده په احادیثو کې چې حب الوطن من الایمان چې دا د محبت د وطن دا د ایمان تقاضا ده چې مسلمان مؤمن د خپل وطن سره محبت لري بس په دې وطن په آبادۍ باندې به خوشحاله کېږي د اسلام تقاضا او د ایمان تقاضا دا ده نو موږ ډېر پرې خوشحاله کېږو او دوی ته دا وایي چې بس د خپله تجارت او سرمایه ګزاري مثلا په خپل ملک کې وکړي او دلته یې وکړي چې مسلمانانو دپاره هم یو که کله راځي له لرې ولایاتو نه د هغوی دپاره به هم یو اسانتیاوې او مشکلات پرې رفع کېږي او دوی دپاره به هم یو رزق الکفاف یو زندګي برابرېږي او ملک به هم یو ترقي ورباندې کوي په عین حال کې کار صاحب لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته یعنې په د ټول بند کې د اوسېدا ځای نشته د هغه خلکو لپاره چې دوی پانګونه کوي دلته ځایونه جوړوي دلته مثلا هوټل جوړوي د دوی لپاره هم ښه ګټه کېدی شي ښه ګټه کېدی شي خلک راځي اوس ما درته چې موږ سره د کندهار ولایت نه کسان راغلي دي نو خو د هغو به هم دلته ډوډۍ ته اړتیا وي اوبو ته بیا اړتیا وي شپې تېرولو ته استراحت ته یو اطاق کې کېناستلو ته جای ته نو هغوی دپاره هم ښه زمینه ده او ښه فرصت دی چې بس که هوټلونه جوړ شي انشاءالله بې فایدې به نه وي او انشاءالله دوی به ترقي وکړي او د مسلمانان چې راځي له لرې ځایونو د هغوی دپاره به هم یو اسایش او یو راحت وي حاجي صاحب په وروستي کې راته وایي دلته معمولا ډېر ځوانان راځي او د اختر او جمعې او دغسې نورو خوښۍ ورځو کې راځي په دوی باندې غږ څه ده غوښتنه ورنه څه ده د دغه بند په ساتلو همدارنګه د دغه نور لکه مثلا بې ځایه کثافاتو نه غورځولو په دوی باندې غږ څه ده خو مخکې درته ویلی چې که صراحتا په دې الفاظو باندې حدیث نه موجود خو معنا یې شته که نه چې دا خو نو د وطن دی نو ګوره نو یو مسلمان مؤمن که چا ته په مقابل کې پورته کېږي جهاد کوي خو یا به د اسلام د دین په خاطر باندې چې عشایر تر پښو لاندې نه شي او یا د خپل ملک په خاطر باندې د ملک سرحدات ساتل د ملک امنیت ساتل د ملک دغسې جیونه ساتل چې تاریخي جیونه چې او ټول عام المنفعت جیونه وي دا د هر مسلمان مؤمن ایماني وظیفه ده او وجیبه ده او ورباندې واجب ده او فرض ده چې مسلمان مؤمن له دغسې جیونو سره مثلا چې څومره یې وس کېږي بلکې دغه وکړي خیر ورسوي او دا خو پرېږده چې بیخي داسې ونه کړي چې اوس مثلا هغه ټول ملک ته تاوان وي او یا نو دوی دلته راځي په یو خاص نیت باندې راسي او بل دلته کوم تاوان ونه رسوي او بل هر څوک چې وي دا د خپل ملک دغه دی بلکې وطن فروشي ونه کړي او خرابي ونه رسوي الله جل جلاله به نو بیا دوه کسانو ته بیا په دنیا کې هم جزا ورکوي په آخرت کې هم ورکوي بلکې له ملک سره دا خیانت دی یو ټول نظام ټول ملک سره ټول رعایت سره ټول ولس سره دا خیانت دی څوک داسې وکړي بلکې به یو ډېر ښه غرض یې راسي او تفرید یې وکړي او بلکې یو کومه ښه خبره یا کومه ښه توصیه یې که چاته وي هغه دې وکړي بل مسلمان مؤمن ستر دې نور کړې راته دا ستا وګړي محفوظ ستر دې نور کړې راته دا ستا وګړي محفوظ درنو لیدونکو دلته یو څو ځوانان ناست دي موږ له دوی سره مرکه لرو سلامونه ورور ستړي مه شئ مه شئ په خیر یې قراري ده ستړي مه شئ ستړي مه شئ ستړي مه شئ ستړي مه شئ په خیر یې قراري ستړي مه شئ په خیر یې قراري ده ستړي مه شئ په خیر یې قراري مهرباني کښېنئ څنګه یاست ښه یاست خیرت ته طبیعت ښه شه ده نوم دې واخله ځان دې معرفي کړه د کوم ځای اوسېدونکی څه وخت راغلي یاست دلته مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم نام بهزاد است از ولایت غزنی از ولسوالی قره‌باغ جنگلک دیگه آمدیم برای تفریح اینجا اینجا هم رفیقا بود من بچه ها از خوشمریز کردیم و بچه خالم دیگه فراد اندوال ما قبول آمده دیگه بچه هم از خوشمریز بچه هم میراج است دیگه آمدیم اینجا که تفریح کنیم منظره کنیم بند سلطانه څه وخت راغلی یاست نن راغلی که تېره ورځ راغلی یاست او دلته شپه وه چه وخت آمدی همین صبح ساعتای 8 بجه آمدیم اینجا خب
څرنګه وه دلته ورځ مو څرنګه وه دغه منظره څرنګه وه بسیار خوب جای دیدنی، بسیار یک جای لوکس برای تفریح، برای کل چیز دیگه زمینه مهیا است در اینجا. بسیار یک جای لوکس دیدنی است. دغه ستړیا هم رفعه شوه دا منظرې داسې څه احساس درکړو دغه سیمې لیدو د دغه منطقې د دغه بند لیدو څه احساس درکړ احساس راحتی میکنیم دیگه، بسیار آرام، بسیار هم تو جای خوبش، بسیار هم تو جای قشنگ زیبا. اینجا آمدیم دیگه، بسیار جای خوب است. خیمه چې خو نه در سره راوړي دلته به شپه یي که به همدا ورځ تېروئ او ځای به دیګ میګ هم داسې والا اینجا خانه خو نزدیک است دیگه. خانه بچه خاله است دیگه است دیگه. دغه یعنی غرمې ډوډۍ ته بیرته هلته ځئ چاشت میریم دو جنان خوردن پس بیرته راځئ پس میایم اینجا باز دیگه منظره میکنیم چیز. ډېر ښه ډېر ښه. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو دا وه په سلطان بند باندې ځانګړې خپرونه چې دلته د سیلانیانو په راتګ باندې جوړه شوې وه. هیله ده چې ستاسو د خوښې او پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. تر بیا او بلې دغسې خپرونې چې په یوې داسې بلې موضوع تاسو ته چمتو کوو له تاسو نه اجازه غواړو. ښاد ودان او بریالي اوسئ.